دا اول لیک زموږ اردونکو غلام محمد، جاوید، ګلالي، حاجي ګل او نور احمد را لېږلې پوښتنه کوي. وایي که څوک د بل چا مال ډېر اجازه واخلي او وروسته د خاوند څخه بخښنه وغواړي، هغه نه په مقابل کښې پیسې قبلوي او نه بخښنه ورته کوي، په دغه سړي غاړې په څه خلاصېږي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضراتو پر دغه سړي باندې چې د بل مال یې اخیستی دي یا په زور باندې یا په غلا باندې د دغه سړي غاړې بندې پاتې دي، پر ده باندې ادا لازمه یا به ابرا د اصلي مالک ورته کېږي. معنا دا خبره که د چا حق د چا په ذمه کې وي، نو هغه سړی چې د بل حق پر باندې دی دا به هغه مقدار حق رسوي و هغه مال که د مال ته بې ورکوي و دغه ته ادا ویل کېږي، یا به هغه ته زاري کوي او دا به ورته وایي چې دغونده مال ستا زما په ذمه کې دی چې ما ستا مال اخیستی دی، ته ما ته مجانا مفته عفو وکړه. نو که هغه سړی ورته بخشش وکړي نو دغه ته ابرا ویل کېږي. خو پر هر تقدیر که ادا د حق وکړي او که هغه مالک د مال صاحب د مال وده ته عفو بخشش وکړي ابرا ورکړي، پر دواړه تقدیره د ده غاړې خلاصېږي. اما دغه ستاسې په مسئله کې چې دغه سړی چې د بل حق په ذمه کې دی دا هغه حق وروړي اصلي مالک ته یې ورکوي، هغه یې نه قبلي او دی ورته وایي چې ما ته بخشش وکړه عفه، هغه عفه هم نه ورته کوي. حضراتو یوار دوه درې تاسې په خپله ورسي هغه سړي ته یا یو مرکه ور ولېږئ، هغه سړی راضي کړي، یا د خپل حق قبول کړي یا د عفو وکړي. او که هېڅ لارې ته نه راتئ، دغه سړی چې د بل حق د ده په غاړه کې دی ده چې تسلیم د خپل غاړې وکړي او هغه مال یې حاضر کړي، هغه سړي نه قبلاوه او کوشش یې ورسره وکړي هغه عفو نه کول، حضراتو د دغه سړي غاړې خلاصې دي، بیا هېڅ ګناه پر ده باندې نشته. بیا ملامتي کوه هغه په هغه صاحب د مال کې چې هغه مالک د مال و، بیا د هغه غاړې بندې دي. ولې شرعاً چې د ده ذمه مکلفه وه هغه په دغه ادا چې ده به دا مال ورکاوه، اما چې ده یې تسلیموي و هغه ته مال ورکوي هغه یې نه قبلوي او بخشش هم نه کوي. آینده لپاره مجرم هغه اول مالک د مال وي، پر دې بل سړي کومه ګناه بیا نه راځي، دا فارغ الذمه غاړې خلاصې دي. والسلام.